د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه وزارت سره نږدې یوه جومات کې چاودنه تایید کړه. د دغه وزارت وایاند عبدالنپیر ټکور نن چهارشنبه اکتوبر 5 تلې 14 رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه چاودنه د یاد وزارت څخه په اصله کې یوه فرعي جومات کې چې تر ډېره مراجعین او د دغه وزارت کارکوونکي ورتلل شوې ده. ویل کېږي چې دغه چاودنه د ماسپښین لمانځه پر مهال شوې ده. ښاغلي ټکور دغه چاودنه خواشینونکې بللې، خو زیاته کړې ده چې په دې اړه څېړنې روانې دي. تر دې مهاله په یاده چاودنه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د نیوز پریس چینل لیدونکو که په دې اړه وروستي تازه جزئیات او معلومات راغلل نو موږ به یې له تاسو سره شریکوو. له موږ سره پاتې شئ. په نورو خبري سرویسونو کې به تاسو لپاره وړاندې کړو. نو اوس راځئ د یو بل ډېر زیات مهم خبر پر لور. یوناما وایي پنجشیر ته له بشري حقونو د سرغړونو د پلټنو لپاره پلاوی استولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پرون وخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پنجشیر ولایت ته یو پلاوی استولی چې په دې ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنې وکړي. یوناما دغه شان ویلي چې د سیاسي او بشري حقونو څانګې غړو یې په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت له ولي محمد نسیم نوري سره هم لیدلي دي. یوناما وروسته له هغه په پنجشیر کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو خبر ورکوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ په جګړو کې د ملکیانو د وژل کېدو او زورول کېدو د ادعاو ترڅنګ ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو له لوري د مقاومت ملي جبهې اسیر شوي وسلوال پکې وژل کېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.